پمونگران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول پنبیانو کی سردار لري لوی شان زمون رسول پنبیانو کی امام ابن قیم رحمه الله فالداء والدواء کی ذکر کئی وَكَمْ تَرَى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. ډیر کرته یو انسان به بزرګ وي د ګناهونو د ظلمونو د نقصانونو نه به سخت پرهیز کوي خدا جبه به کنټرول نه دا جبه به د ژوندو عزت هم لوټ کوي او د مړو به هم لوټ کوي او د هیڅ پروا نه کوي چې ما څه ویل چا پسې مې ویل او څنګه مې ویل. یقیني خبره ده زما خو ګورنو څنګه چې موږ د حرام خوراک سکاک لباس حرام مال نه ځان ساتو حرام وینې توی کولو نه ځان ساتو داسې باید د مسلمان عزت هغه هم الله په موږ باندې حرام کړی دی د هغه نه هم ځان وساتو ځکه کم تاریخي خطبه کې چې د الله نبي د مالونو او د وینو تذکره کول هلته د عزت تذکره مو کړه په حجة الوداع کې وفرمیل ان اموالکم واعراضکم ودماءکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا. ستاسو مالونه ستاسو عزتونه ستاسو وینې توی کول داسې حرام دي لکه د دې مبارکې ورځې حرمت د هغې لوټ کول چې په تاسو حرام دي.